افغانانو لخوا پر ایرانۍ پیغله جنسي تیرای په انقره کې ویرونکې پیښه. په پلازمېنه انقره کې 15 تنو افغانانو چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته راغلي دي په خپل کور کې پر یوې 20 کلنې ایرانۍ نجلۍ باندې د هغې د مېړه د سترګو پر وړاندې په وار وار جنسي تیرای وکړ. د ځایي خبري رسنیو د معلوماتو پر اساس ایرانۍ جوړه چې مېړه یې 26 کلن او مېرمن یې 20 کلنه ده، د متجاوزو افغانانو سره یې پخوا پیژندل. د پولیسو د څرګندونو پر اساس 26 کلن ایرانۍ چې 10 میاشتې وړاندې په غیر قانوني ډول ترکیې ته راغلی و او په یو بل ښار کې یې خیاطي کوله. په ایران کې نوی واده کړی و. نوموړي د یو لړ ستونزو د ګاللو په پایله کې په دې بریالی شو چې خپله مېرمن ترکیې ته راواړوي. مېرمن او مېړه چې غوښتل یې له انقرې د بل ولایت پر لور سفر وکړي، خو د قانوني اسنادو د نه شتون له امله یې د موټر ټکټونه ترلاسه نشو کړای او په انقره کې یې هغو افغانانو ملګرو ته د مرستې لپاره ټلیفون وکړ چې په ایران کې یې له دوی سره پیژندل. افغاني ملګرو یې چې 15 تنه ول، دا جوړه د کې اوران په ولسوالۍ کې خپل کور ته یووړه او بیا یې مېړه ورته په یوه چوکۍ باندې وتړلو او پر مېرمنه یې په ډالیز ډول په وار وار جنسي تیرای وکړ. وروسته یې د جوړې $800 او 1400 ترکي لیرې د 3 موبایلو سره وتښتول. پولیسو د خیرالله او مجید په نامه 2 تنه نیولي او د 3 نورو د نیولو په موخه هلې ځلې روانې دي. مننه ملګرو، زموږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. مننه.